هغه کلتور ټکه ویل شوی ده که نه انګلیش اصل ټکه کلچر ده که نه ارسطو یوه ورځ وي چې روان وه چې ته ډېر مشهور فیلسوف تېر شوی ده نو هغه یوه ورځ په ګریس د یونان علاقه ده په هغې کې وي چې روان وو چې چا د ثقافت په حوالې سره پوښتنه ونه وکړه که نه نو هغوی ډېر خوږ ځواب ورکړ نو دغه زه چې کومه اوس د خبره کوم نو هغه به د ثقافت دغه پروګرام ټول ټول کړي هغې نه چا سره تپوس وکړو چې یاره انسان په زندګۍ کې څه شی اهم دي نو هغوی دی چې مور ډېره اهمه ده غر صاحب نو هغه مور ته چې کومه مور وایي چې انسان چې د دنیا ته راشي نو درې میندې وي یوه مور هغه ده چې هغې نه دی پیدا وي یوه مور هغه ده چې کوم ماحول یې دي ګرد چار چپیره جنان سے یوه مور د دې زبان ده د دې ثقافت ته د دې بودوباش ته د دې ژوند ژواک ته نو بیا چا بیا مخته تپوس ونه وکړو بیا پوښتنه ونه وکړه چې په دې کې کومه یوه مور چې ده هغه ډېره اهمه ده دوی ته وویل چې د کوم زبان چې ده کوم ثقافت چې ده کوم کلتور چې ده کوم دود دستور چې ده ژوند ژواک چې ده دا په د ټولو میندو کې اهمه ده هغه څنګه چې دغه نوره دوې میندې چې دي د ژوند په سرسه کوي نو نن چې دغه موږ په کوم کلتور د نړیوالې ورځې باندې ټول یو دې بنیادي مقصد هم دا ده چې موږ خپل کلتور ته وده ورکړو هغې قدر وکړو او د هغې قدر په دغه ورځو کې نه بلکې هره ورځ د موږ د کلتور ورځ چې وي او د کلتور چې ده دا مینه ده امن ده خلوص ده او دغه شی چې د کوم چې اوس آرټ موږ ګورو دا د کلتور حساب ده او دا هغه حساب ده بې زبانه حساب ده خو دې شي کې چې څومره زبان ده په دې کې څومره چې ویل کېږي په دغې زبان کې او زه د دې موږ د پښتو چې کوم شاعرون دي یا ادیبون دي چې کوم د کلتور د پرچار کوي حقیقت سره چې هغه ډېر زیات غریبون وي او ډېر زیات مشکلاتو کې شکار وي او بیا په کورمې کې چې هغه بدامنۍ ماحول ده او انتهایی چې دو افراتفری دو په هغې کې د کورم ادبي ټولنې دغه پروګرام کول دا زه د چې د دې چې کوم صدر ده هغې د پر اعزاز شمېرم